روجه وا جون جولای میاشت وا اړ پشکال مدینه منوره ته اطلاع رااله چې د مکې نه د ابو جهل د سالاره اعلان دی لخکر را روان دی او ان قریب په مدینه حمله کی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم اعلان جنگ وکړ او وی فرمایل صحابه ته چې تاسو هم تیار شئ بای سامان د جنگ شتا صحابه وی چې یا رسول الله اته توري دي او دعا سنت نه نوري تورشتا او نه نور اسونشتا مرګري څومره یې و درې سو دیار لس کسان بس دغه درې سو دیار لس فوج ده اته توري دي او دعا سنت نور څه نشته وې صاحب نور څه بسم الله چې دوی روانيږي یو دوما شومان په منډه منډه رااله د یو عمر ده یو لس کالو د یو عمر ده دیر لس کال معاذ او معوذ نامه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپو کې غړي چې جی مونږ ته اجازه ته کې چې مونږ هم jihad تلاش حضور علیہ السلام ورته داسې ګوري چې تاسو خو واړی پتا سو لا jihad فرض نه ده هغه وی چې مونږ واړی خو یو چالو شو تاسو چې اعلان د جنگ وکړ نو زمونږ مور په جړا ده ځکه چې زمونږ پلار مړ دی او زمونږ مور وی چې خا په قیامت کې به د بدر د شهیدانو خزي برید تاوي چې زه د پلانی شهید خزه ما او زه د پلانی شهید خزه کاش چنن زما میړم ژوندې وې عوام بدر لتلې وې ولته شهید وې چې قیامت کې زم داغه خزو په صف کې ولاړه وې چې د چا خاوندان په جهاد کې شهیدان شي خو مور مونږ ته وې چې پلارم نشتا او تاسو زئی دواړه واوري که ګولې په سینه کې و نه خوړه او په ملا کې و خوړه نو ما د خپل سینې پای نه دي در بخیر زایبه او غشی ته بسینه نیس حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې داسې وکي چې تاسو کې چې کوم لوی مشر دی هغه د لار شي او دا کشر دی د مور خدمت کشر وی چې نه یا رسول الله زه د مشر نه ډیر تکړه یم دا مشر دی پاتې شي زبلار حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته خوان ور وی خدا کنه تاسو دواړه په پرزول ورشي چې تاسو کې کم تکړه دی ابو واسطو دواړه په پرزول ورغلی دی او غیک په غیک دی نو دا کشر دی مشر ته په دی وګ کې وای چې لالا تا تخپته د چر پرزول خو دې نش دکه چې ته لوی زوړو کې استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې رسول مام تا سره وليږي او کتلاړې او زپاتې شم نو زب تباش مشروره په خپل ځان راو غورځولو حضور علیہ السلام ورغه او دواړه په ملا وټپل او ورته زي الله دې تاسو دواړو نگهبان شي وړي وړي توري ور سره دي منډه 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 تقریبا مدینه منوره نه 100 کیلومتره بدر لره هغه د بدر میدان چې کوم ځای خاص جنگ شوه دی مالی دله ادا اجیان صاحبان پالاره تیریږي هغه تو اس خو خار جوړ دی لوی بازارونه دی او بنگله او زین دی او ما خاص ځای چې کوم ځای جنگ شوه دی او کوم کوی کی بیا د ابو جهل دی لاشونه چو کول هم کانی شګي او ریګ بیابان دی شین بوټه نخکاری چې سر تلان دي کیسه په دغه مقام ته چې صحابه مرسیدو د ابو جهل لخکرم را ورسید او جنگ شروع شو
دروجه میاشت او صحابه اتیا سل میل مظلم کړي دي روجه نیولې ده او روجه نیولې په صدا یو قجوره په دوه کس نیمه کړي ده نو نیمه یو خړلې ده او نیمه بل خړلې ده په دې رنگ روجم نیولې او د بتکی او بیس کلی دی د ډانډو گرم نورو جم دا دار په شکال میاشتم دا او د عربو هغه ګرمیم دا پنا په خدای او جنگم شروع دی د عبدالرحمن ابن عوف په خوا کې دی ماشومان را منډه کړه چې دلته هغه ابو جهل کم یو دی اغي ورتل چپ داغه نامه مالی ول چپ لوی بلا هغه ورته لوی بلا دا لوی بلا علاج مشتا د دنیا تماشه وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي د دنیا په تماشا چې څوک نازيږي دا خونن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک بادشاہي ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لارو لاش معلوم نشو چې کم طرف ته لاړو سپو خړو که ګیدړانو خړو نوم او نشانه ورکشه د ببرک تاسو خیال دې دي چې دغه ورځي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچای وي لکه پاکستان کې وګور اعلی صاحب خواجہ ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین دی اعلی صاحب صدر ایوب دی اعلی صاحب صدر یحیی خان اعلی صاحب بوټو صاحب او هو هغه دی غرغر دی خو غرغر دا کوچنډیان مچنډیان ور سره اوچا به دی صاحب په د پاسه دا بل راغله اعلی صاحب امیر المؤمنین راغله ضیاء صاحب د اسلام را روان کړي دی دغه دی راغه هغه دی را روان دی د چرچا سبا ګوره چې بیا به د چا چرچي تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو چې د دنیا په تماشا به ناز نه کې غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګډای اسمان ته پتلوم وی نه او سبا پر اکانټه کې دوم هغه خلق چې دنیا یې نغاره غولې هغه خلق نام و نشان ورکشي غاورم ځان ته ځان نه وي دا نه وي چې زم څه شي دا تیت شن لکه هغه ورځ عمر زوکی او خان ماته وی چې جدا زمون باندې خانان اوم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی جدا صاحب حیثیت خلق او صاحب جیگیر ما ورته صاحب حیثیت او صاحب جیگیر خلق هغه دی چې کوم خلق ته د آخرت جیگیر نصیب شوی وي صاحب جیگیر هغه خلق چې چاته د آخرت جیگیر نصیب او په آخرت کې د ادنا سړی جیگیر دومره چې سل کاله په اس مزل کې او د خپل جیگیر حدود بنشي معلوموله صاحب حیثیت داخله ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار
صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جیدادونه دا په ظلم حاصل شوی دا د انګريزانو درکړې مهربانه په خان بادرای او نوابوي چې درکړې دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستاد زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوې او تازه عذاب تعالی قبر لدرزي او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه وینا زه خو خیراتونم کوم او ډوډۍ ور کوم ډوډۍ زکات میاش کې ډېر دی ګونه باخه کوم او ډوډۍ ور کوم دغه ډوډۍ دستا کپرو د زکات په پیسو چې دی ګونه باخه کې ورې کې کور دی وران شدا زکات کی ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دی ګونه باخه کې خلکو باندې وريږي وې دا مې زکات او پیختي وځه په دې زکات کې زکات د پاره اخذ د مسکین شرط ده مسکین او غریب به قبض کین او علا بزکات په دې زکات کې نو عرض میں دا عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا لوی تماشه د هغه خلقو دا چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نا ماشومان د پوس کې چې دلته ابو جهل کړل ویا مخامخ پس پیناس چې سو ورمنډې وې دنا زمون محبوب دمر تنگ دی پیرا په ولاړه و د غي په خپو کې ورننه وته ورته ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وتا سوکي اما شومان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان و مشر کشر نه لري و زمون مشر الله دی او کشر زمون محمد رسول الله دی و یریږي دا زه خو دی وخت کې جنگي جرنیلم د بدر د میدان نو ما شومان ورته وي چې یرا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سے شدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول شریعت وای څه چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دته شریعت دانن چې پاکستان ته لری لری ناره وای یری د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کې چې په کوم خدای خپکی نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکہ لوی ظلم چستا پا دے ملکی کم کی گی لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی قرآن غندی قانون پروت تے و دوی د جون فیصلے د پیرنگی قانون توڑی لوی ظلم چی منکم کو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کله او یو کنده یو ډله او یو قوم با تاسو اونګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ چې امید او کم مولا دی او کمیا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجی دی خو چې ګړبړ پیښ چې ګوره تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچرای د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت ترا دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشا
ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشتا په تاړه کې مشتا التبه یو ګټي او بل به بیلی او جمعه ته چې د قران فیصله تراشي چې کوم په حق یا به وګټي او چې تاسو خیال را تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو مولا می فیصله کړی دا فیصله غلطه کړی دا مالسی کړی چا تقریر راته وکړو نو ما ورته چې ته ویل زمارونو خدای به خو باسه ما په شریعت نه کولا غارونو آرامیانو می شیخان غوندې دي اول شریعت تلاړ اسړې عثمان دا زمون خلق دا بنی آدم نه چا تقریر راته وکونو امولا دا یو ظلم کړو چا غمال روپای کې شپاړه سنې دا بل سړی کېده او یو دوانه پکې بیام دته پرېخي مال کزوس قاضي قضات و نو ما باول دا مولا وجلې ویل ولی مال دا دوانیم ستانه کیږي ظالمه دای در سره زیاته کړي شپاړه سنې دا پر دیا ډېر ټاپو خراب شو دل راغلو چې ګینه دیب او چت پاسې دو لا دا زمونږ د ملک حال تاسو وایي چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کی او کم خلک د ژوند فیصله د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه رستو دی خلکو پسې مونږه قران وایو په قبر ورته تبارک الذی وایو لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو تو وایي چې دا کلمات بلاندې قبر کې دي سړی ته څه فائدہ ورکړي د چا چې په ژوند د قران سره دا که تاسو خیالو کې به د روزه کې دا خلق د درې درې شپو ختمونه خاص کر په دې غرونو کې درې درې شپو کې حافظانه ودرولې څوک په یويشتو شپو کې کوي څوک 15 شپو اوس ته سوچو چې په درې شپو کې د کم کلام حافظ په سیوا وره تاړه کې دا خیال کړی دی چې را تخکاری چې د قران هم دا مطلب دی چې په تراو کې حافظ نه واور بس نور دې چې څه خوخه داغه کوا نه د شپې د قران واوریدو سار دي چا سره سوک سپېړاو او بجای د جمعات د تانه تمنډ کړه د شپې قران به پتا گواہی چې بیګای زا اوریدل او مو سار خپل فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه د عزیزانو سوچو قوم د قوم تباہ ده او ملک د ملک تباہ ده حکومت ته ظالم د قوم او د دین سره لوی ظالم چې ده د سلوخت کالو را روان حکومتونه کوم حکومت چې په خپل دور کې د قران قانون په ملک نه دی جاری کړي دا بدبخت قوم هغه حکومت پس بیا ارمان کوي هغه حکومت پس بیا افسوس کوي ضیاءالحق به سبالار شي مونږ به د پسیم جاړو چې آی هاي ډېر خسړیو زکه چې په لس کاله کې پاکستان کې قرآنی نظام نو راوسته نو د پسې به مونږ ارمان خدا یو ارمان وکاو یو ارمان کاغه د کپن کش کی صدر ته یاد چې سړیو مړې بچو شو د شپې به ورغه او قبر کې به ته کپن وېست زوی وی بچیا ډیر ګناګار هم سبا کیږي ول پلار خدای راستی چې په خلکو دی وبخم بخم به چې پلار مړ شو زوی به د شپې مړی نه کفن مو وستو په کونه کې به ورته موګیم ټکوالو خلکو ول پلار خدای په جنت کې دا صد خنزیر بچی ته پاتې دی خو ور سره دا کار دا یو ارمان وکاو چې خدای دې بلا نه خاطر شوه خو چا تیر نه خدای هغه نه خو هغه خو و خدای هغه نه خو هغه یو قصه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونږ پوهیږي په خبره روزه هم نه ده نن سبا هم
خدای دې خیر کړي. ملغلره بیا مونته نو زرزری وینزله په وله کې چې وینزله چې پاک شي اته د لاسه وغورځېدا اوبو یو سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به م نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهی پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والام سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست یو دا چلی وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسر د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ټول سرسام شي نو نن د یو سړی بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومه وعده کړې وي نو لا پورا نه کړې استاسو د مشر بیان وای داسې پورا نه کړې مال پاکستان چې څوک غو تکړی دی په سمندر کې نو هغه تر قیامت پورې به لاشم نه روزي پاکستان ته ګوره د پاکستان وعدو ته ګوره وای ابای مې لیوانای شو په ترجمه باټینګ غواړي د دې عادي سلويخ کاله وشو چې حکومت راغله دی وعده د اسلام راوستو نه کړی په دې ملک نه دا کړی د 90 ورځې په وعده زیاو لک راغه او لس کاله په دې تیر کړ اسلام او نظریه او اسلام او قران او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ لس کاله په دې تیر کړ نه هغه خبر نشته کړی څنګه مې وی اسې جایوي څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي دام ستاو زما د کور خبره نه ده دا د پیغمبر خبره کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی داسې به امیران در باندې راځي چې دا څنګه قوم دې کتا سو خو حکومت په خپل ژوندۍ کې ولیدو او مړم نوراشي په قبر می متیاز یو په خپل ژوندۍ کې به نه ګوري دغه سې کو سډب بدر نه جوړي کله به خزو پسې منډه وهاي کله به اجړاګانو پسې منډه وهاي کله به خنساګانو پسې منډه وهاي کله به منبرانو پسې کله به چا پسې منډه دا غلو جمعداران چې جوړېده د کونسلرۍ دا د کمیټې دا د چوړیانو جمعداران د لپاره تاسو سال جوړ کړو ځان ته خیالو په دې کوڅو کې په دې لارو کې هغه چغې هغه سوري هغه غدا تاسو سال جوړ دا څه قوم دی د دې څه ضمیر دی د دې څه ایمان دی عزم والا قوم پکاري مضبوط اراده والا قوم پکاري نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کوله تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړ ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سرسام دا پاکه نه پلیته خوا دا ډاکټر راغی دا سی چلی په دی الکو کو چې او په موري چې دا خبره ته هیر کړه چې ته هیر شو نو ډاکټر ویلي پیسې څومره کیږي ډاکټر صاحب ویل 100 روپے اول پتا سو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړي څه خدای پیجندلی 100 روپے فیس 100 روپے الته د 500 یا د 150 یا د 100 مزدوری کړي الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګیدلی 100 روپے فیس اوس بل د ماشومانو مور ولا خرڅه دله 100 روپے ورکې ککې بچ دا قهر در باندې نازل دی کنه دا قهر دی خدای په حکومت نازل کی چې لک سوچ خو کا بدبختا
ابل اور دلته اړتال دی یو ماشوم دی 15 میاشت دستونه په لګېدلی الټی اسپیټال ته بوتله زمونږ اړتال دی مریضان نه ګوري تاسو په ایمان وای چې دې ملک له د خمینی غوندې انقلاب پکار دی کنه دی پکار چې رانه یو ژوندې پاتې نشي زما مریض درغه هغه مړ کیږي او ته زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپیټال کې څومره وې دا گردنونه مې ته وډاو کړی ستاس پارتال د پیسو د پاره ده تنخواه د پاره ده مطالبه دې څه ده په دې اسپیټالونو کې تاسو څال جوړ کړي اے پټه پوړاند شي دې اسپیټالونو کې خود شپې وګورئ چې څالي دا قوم روند ده دا خلک ویني نه چې دلته سالي ستارتال ته زما مریض ما ګوره دا زمونږ ملک دی نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی ورته دا 50 والا 50 به بیا درکو هغه وینه مال پورا 100 راکړه وې ښه سبا راشه ډاکټر صاحب نو بیا به 100 در ډاکټر لاړو دغه ترورې تپوس کو د الک نه چې بچی دا پتا څه چلو ویل ولی ترورې ویل دا تا چې وی چې پاکي نه پلیته خوا بیا وریاد شو چې بیا وریاد شو بیا چې کې پاکي نه پلیته خوا مورم چې کې پاکي نه پلیته خوا پاک چې سبا ډاکټر راغی چې ورته کتلی خو بیا هغه چغي وي ډاکټر چې ورته وکړه تاغم سرسام شو هغه وی یاره 150 خېوي 150 چې پرون مې 50 اغسته نن خو مې 50 هم لاړې پاکستان دې دغه شی دی وروړه هر یو چې راشي بل وخت دنه خو بل خو چې هغه راځي وخت دنه خو بل خو سل مې څو وخت چې 50 هم ورپسې لاړې دا زمونږ ملک او نور بګوره یو تماشې به د ځان کوي دا تاسو دا شیخان اجیان صاحبان ګری مری پریخي دي په دې کار نه کی والله کې په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستی کا جنت راټینګ کوي موږ دا ګری دي دا ډیلی دي ډیله دینه د ولو واخه خدي واخه دا زمونږ ګری نه دا ډیلی دي ډیله یو طالب نه خان د پوزو کې طالب د استاګیره خدا که زما د سپید علاقه خدا هغه خان خدای راستی کا خبرم چې استاد سپید علاقه خدا که زما ګیره ویل ولی ویل کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیره استاد سپید علاقه نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا استاد سپید علاقه ته خدا کداغه لک ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکي وها په دې کار نه کی چاګیره پرېخه دا پزغه پتا مده جدا د ګیره مې پرېخه کنه جنت پدې کې نه ده چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې زغه کنه چا چوک ته جمعې منزل راغې مصالح په وګرا چول زغه کنه دغه نه کیږي ماما روجرالا دیکھو وګورئ کم ځای کې چې اوسه گئی کم ځای کې التبدا سے نرے نرے ڈونڈ لگے جیسے نہ چمل پر شربت رو جماعتوں مد چارو جب شربت نہیں ڈونڈ بلگے لپیشمنی ترکاری سره روټای خورم اسنه چې څوک پس پورې روټای روجاو نه نیسی کياو سړی په نهار روجاو نیوا اټول کله او ټول کنده با الله په جهنم کې پیاچي تا په شربت روجا ما تکړه او تا ته پتا و چې د پلاني کور کې شربت د ګړیم نشتا یو خدا چې خبر نه کمزه چې اوسېږي التبزان خبره التبزان خبره پلانی کور کې پتا وکي خزه تبوي لور تبوي زوی تبوي ورشه بچی ته دغه کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ور کرا یا په کټ کې شربت یا دچکه یا ګلاسونه سپراته دي پکوړې میکوړې اغستې دي کنه زما دې په خدای قسمی
چې یو قجوره دی چاله ورکو او جماعت دی ولا ورکو د یوې قجوره اجر به د احد د غر عمر استاد نه کوي پته لګي یوې قجوره نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار وجی نسیم نه دا زنتلا کی ټول روزه خوارد ټول په دې ورځو کې اول لس پنځل لس کسانو مانه تاسو کو خو خیر مانه اکثر یریږي اپویږي چې دا داسې کافر استن سړی ته و چې بیا تبا پیراش جی ما ته تکلیف نه روزه بچیا ته ستل در پرون دا بالا منه بینک کرانه یو تاسو ویجی دا روزه فطرانه سمرا ده مالوالی ولک سیات می ټیک نه ده اندا سه نه پړی ته مې ورته ویل چې په دې منبر اوس ویل نه شم وبه مال چې صحت ټیک نه ده په وخت خزه هم پرې ده لکه چې د کم سړی صحت ټیک نه هغه ته خزه پرې خول پکاري ته د خزي حق نشه ادا کولای است الله بس دس سوچ روح ته سنډا عمر غټي وته چې ما د روزه کفاره سمره دا ورته چا مولا خودري او خان ستاسو رنگم خنه ده او رنگم ډیر دغه ده او خوره روزي او بیا به د خیره چرته ونیسي کینی یو 15 روپیا د ورځې چا غریب لا ورکاوي دا پاشنګر کې یو مولا یو خان ته ورکاوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې قرآن کچ کور دی وران شي 15 روپیا د چا غریب لا ورکاوه دا خو هغه سټیج کې وی چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلا وي چې د دنیا ډاکټران ته نا امید وي چې دا سړی عمر لا جوړیږي نه بالکل او د دغه نه بده امري نو هغه د پاره بیا دادا چې د سرسای عمره پیسې به د یو روزه کفاره ورکړي نو سړی تبيونی وو یا سب بدني بیمار دی دو روزه سلور شپږ دایو خوري روزه نه پسته بیا ونی سي کنه هغه د پاره کفاره کمزه کړه عزیزانو دې ټولو خبره ته سوچ وکړئ چې روزه دغه خلق د ابو جال ورته ویا ما شومان ته یریږي نه اور تو شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت څه ده دنیا کې دا الله یره پړ کی پیدا کول دي او د سردار کونین د ناموس د پارزان قربان ول دي نو یره پکې د کم زرا ابو جال ورته گزار کوي ویل گزار تکوا بیا بدی گیلای پزړه کې چې یو موضوع دوو ته گزار ابو جال چې تور راو چتکړه نو یو ماشوم ورته وی صبر کول اند نه داس پیټه پرانیسته شوی او بغورځي هغه چې سر راټیټ کو داس پیټه کتا رستونه د یو ماشوم لاس ورته برابر شو په دې گردن ورته تورا کې وی الله اکبر ابو جال داس نه کوز راو غورځي چراو ورزیدو تمام فوج اک بک شو چې داس چلو عبدالرحمن ابن عوف په منډر هغه په دې سینه ورته کې ناس وی واوس وی وجنې خو د ناهلو د لاس مړ شوما سر می وړو کې ده دا مړای می لګلان دی غوسه کا د سر کتوله به می خلق راضی چې لګ سر می دې مړای سره غټ ښکاری گردن ته غسکا فنار والسقر دا ابو جهل زوی عکرمه را منډه کې په دیو ماشومی گزارو کو دا ولې تی بیل چې ولې تی بیل کو ماشوم ته د ولي پته نشته او لاس کې تور نیولې د منډه را منډه وای لاس ور پورې ځوړاندې چې مازیګر کې ګوري چې داس چل دی دا د لاس تلیخ په لاندې کو الله اکبر کو لاس یو ورسو پیغمبر ورته دا دې سوک بچیا و یا رسول الله استاد مینه تقاضا دا چې منډه کې می فرق رالش د لاس می لیول خراب کړو ځان نه ملره کو چې لیول می برابر مازیګر ټیمو د بدر په میدان کې اپ یو قجوره باندې نیول روجو والاو د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډو درولا باقی بیان به بیا شي واخر دعوانا ان الحمد لله
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا تیرہ جمعہ باندے دروجے متعلق ما سماروزات ستاسو په مخ کې عرض کړي. عزیزانو نن دوه خبرې ستاسو په مخ کې عرض کول دي. او دا دواړه خبرې داسې دي چې زمونږ په دې ملک کې څلوې شر په زمونږ د لاسه مبني دي. په دنیا د خدای کې چې وګرځي د مذهب پرنګ کې دومره فتنې به په ټوله دنیا کې نه وي څومره چې په پاکستان کې دي. او په پاکستان کې د مذهب پرنګ کې فتنو وجہ د حکومت نااهلیت ته ځکه چې نااهله حکومتي نو هغه لاندې نظام ټول خراب. 40 کاله د پاکستان د حکومت نااهلیت وجہ ده چې 2 کروڑه فرقې د مذهب پرنګ کې په پاکستان کې وګورئ تاسو موجود. هر سړی چې څه خوښه ده پرون راته چا خبره کوله وې زمونږ علاقه کې یو پیر دی هغه اعلان وکړو چې تراویح 8 دي او روزې 15 دي. ما نورې څه وی خبرې نورم ډېرې وکړې خو ما ته دغه دوه مې واورېدې چې روزه د تراویح 8 دي او روزې 15 دي. نو ما بس یو ورځ دوه پس ورشه بل اعلان وکړي چې 15 دي. ستاسو په دې ملک کې عزیزانو هر ازادي چې دا هغه انتها ته رسیدل. نو دی وجنا اوس یو لوی لانجا په دې ملک کې جوړه ده چې تراویح 8 دي او کشل لو یو پوسټر چھاپ شوی او پاغه پوسټر کې لیکلي دي چې امام پسې الحمدو چاونه ویل مونږ نه کیږي او تراویح چې چا شلو کړي دا نه کیږي اته تراویح دي. دا لوی پوسټر چې اوس دغه پوسټر اردو خان خو عام خلق په لوی قهر چې د ملک اخته دی چې لکه تاسو خو وایي چې شل دی هغه دی اته تراویح دي حدیث ور سره لیکل آیات ور سره لیکل. زما عزیزانو عرض داو چې پدې یو مختصر غوندې دلیل و. تراویح د دې بنیاد څه شی؟ د دې بنیاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم پړومبي رمضان باندې صحابه را جمع کړ د فرض او د سنت نرستو ورتا 8 رکعات منځو بل شپه بیا را جمع کړ بیا ورتا د موطا روایت ته چې 40 رکعات منځو بیا را جمع کړ 6 رکعات ورته په سلورم شپه چې صحابه په جمعات کې انتظار کولو نو پیغمبر د کورا رو نوتو ټول شپه همداسې تیره په سباله صحابه تپوسو کو چې یا رسول الله مونږ خو بیګا ټول شپه په انتظار تیره کړه تاسو راو نوت
رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې کبهګا هم زراوته وي او تاسو تما تراوی کړه نو دا تراوی به پتا سو فرض شوه. د دې ترکون کې او پر خودون کې به بیا داسې مجرم وي لکه سړی چې فرض مونږ پری. نو دا په سلورم شپه زمان نه راوته د دې وجه دا و چې دا تراوی په تاسو فرض او واجب نشي او دا پاتې شي په درجه د سنتیت کې. خبر اخلاص فرض او واجب خو تراوی نه دي، سنت دي. په سنتو کې بیا سنت مؤکد کفایي دي. بیا روایت د اتو، روایت د شلو، روایت د سلويختو رکعات مختلف شکلونو کې پیغمبر دا مونږ کړي. علما وايي چې په روایتو کې تردد راشي. یو روایت کې اته دي، یو کې شل دي، یو کې سلويخت. دا تردد نه ده بلکې دا توسع ده. توسع دا معنا چې په دې منځونو کې د ارث څومره وکړي نو غاړه د اخلاصي توسع دې ته. یا لکه تاسو خیال وکړئ په دې منځ کې دا ګوته خلک اوچته لیدلم تاسو ډېر خلک پوهیږي که نه پوهیږي خو ګوته نیغه کی بل ته کتلی دا ګوته نیغه غوندي. اول خود دې چل زده کول پکار. دویمه خبره دا ده چې دا ګوته اوچتول په منځ کې لس قسمه روایتو کې راغلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم لس قسمه دا اشاره په منځ کې کړي. علماء محققین او محدثین وایي چې لس قسمه یو عمل په حدیث کې راتلل د دې معنا دا ده چې په دې عمل کې توسع ده. توسع دا معنا چې په دې لس قسمونو کې دي په هر یو قسم دا سنت ادا کنو آداب شي. ما په دې خبره پوهیږم لکه اوس ګوره مونځ دی. په مونځ کې دا ولاړه دا فرض ده. که ولاړه فوت شو نو مونځ نه کیږي، دا فرض. دا لاس تړل دا سنت دی، دا سنت دی، دا سنت دی، دا سنت دی. ٹھیک شو. په ولاړه مونځ کلاسونه سړی زوړن نیولی وي او رکعات یو کو نو مونږ کیږي کنه کیږي؟ ها ټولو وای. اوس شیخانو ذمہوار زنه زه د دین ذمہوار، زه قانوندان قانون وایم. د شیخی مسله ما سره نشته، نه د شیخانو زه جواب کولای شم. قانون وایم. لاس یو سړی زوړندونی وو او قیام یې وکړو. مسلک حنفی باندې با سنت نامن الله اند لاس تړل دي نو تارک د سنت شو لیکن منځ شو. خیال امرا مسلک حنفی باندې نامن الله اند لاس تړل سنت دي. سینې د پاس لاس تړل دا د امام شافعی په مذهب سنت دي. ٹھیک شو. یو سړی حنفی المسلک دی په سینه لاس تړل او مونځ وکړو، مونځ شو گو خلاف اولا وکړه. امام شافعی مذهب داده چې بهتر داده چې خدای ته ودرېږي او په سینه ورته لاس کېږي. امام ابو حنیفه وایي چې نه،
بهتر دا دی چې د نامنه لاندې لاس وتړې، ځکه چې نامنه د لاندې لاس وتړې نو دې کې دوه فایدې دي. یو فایده دا ده چې لاسونه داسې لاندې وتړې نو سر دې قدرتي طور ورپسې راټیټ شي. داسې دویمه خبره دا ده چې لاس وتړې داسې د اتکړۍ شکل جوړ، دا کټه ګوته او دا کچا دا به د مړوند نه تاو کی او دا درې به په د پاسه داسې کېږي، داسې دا اتکړۍ شکل به جوړ. ته به نیت دغه ټیم کې دا وکې چې خدایا ما اتکړۍ ځان ته وتړلې او مجرم او ملزم ستا په دربار کې پیش شوم او د خپلو ګناهونو معافي غواړم. تاسو خیال راغلی دغه وخت کې به ته دا تصور وکړې چې زه مجرم یم او تا ته مې اتکړۍ ځان ته ولګولې او تا ته. دا مسلک حنفي دی، دا بل مسلک شافعي دی، ټول په خپل خپل ځای صحیح دي. امام شافعي وی بهتر دا دی ادنا سړی ته پسینه داسې لاس دی، خدای د دې نه زیات حق لري چې ته پسینه ورته لاس. تاسو خیال را داغه اجتهاد دا دی، د دې اجتهاد دا دی، دا د اولا عدم اولا اختلاف ته، دا د حرام او د حلال اختلاف نه دی. کدا سه وشم من شوه دی، کدا سه وشم من شوه دی، کدا سه. د امام مالک مذهب لاس پرانیستل او مز قیام علما غید پر وجه دا وی چې امام مالک مذهب دا نه چې لاسونه پرانیزي او تاسو مونږ کوي. هغه وجه دا و چې بادشاہ سره په یو مسله اختلاف راغلی. بادشاہ سره قرآن قدیم دی که حادث دی؟ قدیم او حادث دا یو منطقي خبره. بادشاہ ورته ویلي امام مالک ته چې ته ووایه چې قرآن چې دی دا حادث دی. امام مالک ورته ووایي چې په اعتبار د نقوش سره قرآن حادث یقیني دی، لیکن د خدای کلام دی، دا د حادث ټکی مې دی قرآن ته په خوله نه راځي که هر څه دی خوښه یې را سره وکړه. بادشاہ ورته دا مټې رستو وتړلې او حکم یې وکړو چې په دې ولو یې په کوتکو ووهئ. نو مټې ورته رستو تړلې وې او په دې ولو یې په کوتکو ووهل، نو دا اوږې ماتې وې. نو امام مالک به چې مونځ کولو نو د هغه لاسونه راوچتېدی نه شو، نو لا محاله زوړند لاسونه به یې نیولي او مونځ به یې کولو. تاسو خیال راغلی په یو معمولی مسله اختلاف بادشاہ سره راغلی او چې زه چرې به دا فتوا ورنکم چې بادشاہ پې خوشحالي. زمونږ د پاکستان هلال کمیټي نه وه چې د حکومت مزاج به یې لټولو چې د ده مزاج کم طرف ته د خالی روجه ده او که د اتوار ده چې د ده د مزاج مطابق زه او تاسو ته بله وایم د کال 12 میاشتې د کارغه غوندې غول خوري دا قوم په ډیران د حکومت خلاف. حکومت دا چې دی، حکومت دا چې دی، حکومت داسې دی. د سپي غوندې به سر هم خوځی، د کارغه غوندې به مخوک هم څنډې. او په دغه شپه چې د حکومت خلاف فتوا واوري نو حکومت اعلان نه دی کړی، نو څنګه روژه ونیسي؟ بیا د حکومت د مور دغه شي، یعنی کال 12 میاشتې ته خلاف او په دغه ورځ باندې د حکومت بیا پلندر شي. ستا رسۍ کېږي د حکومت هلال کمیټۍ ته، ته خو ورشه که تا کې ایمانی ته ډپټي کمشنر ته بنګلې ته ورشه. ما میاشت لیدلې ده کراچۍ سره ما په ټلیفون باندې میلاو کړ، کوڅه ډب بچیا څوک دې په سړو کې نه ګڼي، دی هم په کوڅه کې اوړي راوړي. حکومت یې نه دی کړی، څنګه حکومت هغه ورځ مې چا نه دی کړی. حکومت بچیا به غلی د سپي غوندې روان شو. څوک به ټي وي کې اعلان نه دی شوی، څوک به په ریډیو اعلان نه دی شوی. که په ګرنیټو لګې په خبره ځان پوهې کا. ټي وي ته ستا د پلار رسایي نه کېږي، ریډیو ته ستا رسایي نه کېږي، د کراچۍ پلازې ته ستا رسایي نه کېږي. ته ورشه تاڼه کې ایس ایچ او درته د سپي په نظر نه ګوري. ته خو ورشه چې ځان ته لوی تیسمار خان وې او دلته موله یاره چې دا اختر څنګه وشو،
یاره چې دا روجه څنګه وشو دغه څه وشو چې دا څنګه وشو دغه شو ګوان موان ستاسو کار دی ګوان چې تمانه تاسو کې ته یې سو ته سمولای تعلیم ته زما کار دی ګوان زما کار کتا کی ایمانی کم مجسټریټ چې د دوو ګوانو په خله باندې وکاله قید ورکی ته خو مجسټریټ نه تاسو کا چې دا ګوان څنګه کولې شي او به کوي ششنجت چې د دوو ګوانو په سر سړی باندې د 500 حکم کی ته خبر شي چې دا ګوان څنګه او به کړی مولا درته د سړی څنګه دا ګوان څنګه بدی کله چرته خانه یا د خان په مینه کې اوسېږي یا چرته سي خانو کې غوندې په بالا مانای کې لګا صاحب دادا درې دړای سرونه دیو ګرځي را ګرځي خان دا غریبانو د خدای کور رایم کی دغه چرته ورته ویلی یو خربني خان 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 هغه ته وای چې 200 کسانې په درستخان پاسی او 200 کینی خان هغه ته وای چې دروځي پړومبې شپه 200 کورونو ته دوړو بورای تقسیم شي د ګړو د چینو بورای تقسیم شي د شربتونو بوتلې تقسیم شي خانان هغه خلک دا خانان دي چې پردي شربت تسترګي وای چې چا به یو ګلاس نه کړي چې ورشم چې زم پکې اوس کوم کوي ساده بچي ځان نه دي دا زما کار دی روزه نني سي لاړې غرق شو خپل کار کوا کروجا 19 نو پتا سو کته 19 نو پتا خاصه خفه پدې ما او غصه پدې راځي چې کال 12 میاشتې حکومت نه پوزه چونای جدا کاری بدکو جدا کاری بدکو جدا کاری بدکو اول خود صوبه سرحد خلق ته شرم پکار دی شرم پکار دی د صوبه سرحد نه بغیرت صوبه په ټول پاکستان کې اړوي نه تر کله نه چې هلال کمیټي حکومت جوړه کړې ده د بوټو نواله تر سیاوله کا پورې یو میټینګ د هلال کمیټې په صوبه سرحد کې نه دی شوی یو میټینګ تاسو ورته اډو د سړی ځامن نه کار کته میاشتو ګوره په ټلیفون ورته وې ستا په خلا ټول پاکستان کې هغه اعلان نه کوي نو بغیرت تاسو دغه خپل ته ولې ګور دافته مو کته صحیح روجو که غلطه دافته صحیح روجو زوام لا د جمعې صحیح نه وچرتا د ایتوار پښپتا سوکت سال ما ته جمعه کې شک شرمېدلو بیا اعلان کوي چې رمضان کا چاند نظر آ گیا او کل پہلا روز ہے یعنی چې د سپېګمو کې درننه وطن ودی لیدا اسه بے غیرت قوم نازیزانو عرض میں داو چې کیږي سمنا خدای بچره خورز دې قوم ته نصیب کړي نه بدروجي خورز دې ته نصیب کی دروجي ورځي ټول ورځ په غیبت تیر کی دا اختر ورځي ټول ورځ په غیبت تیر کی دا څه قوم دی یا دا څه ملک دی یا دا څه خلق دی نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ کوئ د ځانونو تم ګورئ د خپل خلو تم ګورئ د خپل کردار تم ګورئ چې دا مونږ وایو څه دا مونږ کوو څه دا په لاره ځو څنګه دا زمونږ د زندګۍ کرتوتونه څنګه دي مونږ څه حکومت نکدا توقع کې دا خو خیال ما دا تصور ما کدا وای چې اسلام خبر نشته اسلام خبر کوي هغه د وزیر اعظم لري کولو عدم اعتماد ووټ به پاس کولو مارشل الله نشته هغه د پاره صدر صاحب بیا اډیننس جوړ دا تاسو د نه وکي چې دا دوباره مارشل الله اډیننس د څنګه وکړي چې وزیر اعظم ته وسو پورتم نشي کاته ار ورځ باندې نوی نشتري پسینه در منډي او څه بکولې نشي ار او زبا خوشاله اړه مې باغ کی اړه مې باغ یار ورځ نه نشتر د دې قوم پسینه ور تاسو خلک خدای پیژندل هفته پرز ماته یو کور نه دا سره روانم په سرک مخه تراغم یعنی ضرورت به و یا نو زی چولیدم نو سیګریټ ول
چې ګینه دا تاسو ویلي دي زما خو کوجه ده ما هغه کو تیر شو ما زه خدای دی و پرون په مخ راغه مخ سره تړلی او شیبری نیولې سلام راتاو کو مال علیکم خیر خدای ویل ډیر خنه مال خدای دې نور زیات کا خدای دې نور زیات داغه د موسی علی السلام قوم د لاسه خزنی ولې وا موسی علی السلام ته وی دې خزنم کمنې کې نو ستا پیغمبري نه من او کدینم نه منی کې نو ستا پیغمبري منی نو موسی علی السلام ورته دینه بده اول منی کو ویل بیا ستا پیغمبري نه منو هغه وی یا الله دسه عذاب پیرا ولا چې تر قیامت شرمېدلی نو الله ورته کونو قردتن خاسئین شی بیزوگان خوار خستا نو ځوانان بیزوگان شو او سپینګری پکې د خنزیر په شکل شو تاسو خیال راغی دا بنی اسرائیل عزیزانو عرض داو چې تراوی شل مون اوس ولیک مون تراوی شل زکه کو چې مون سره دوه قانون دي یو دا چې خیر الامور اوسطها بهتر په امورو کې امنځنه نه تاو نه سلويخت بلکې شل ٹھیک خیر الامور اوسط پیغمبر فتوی موجود دي په ډیرو ځایونو کې د پیغمبر فتوی چې نه په ابتدا نه په انتها بلکې په منځ باندې د پیغمبر فتوی موجود او ویل دي چې خیر الامور اوسط بهتر په امور کې اوسط نو نه تاو نه سلويخت بلکې شل دویمه خبره ده چار کله د پیغمبر د وینا مطابق خبره ده شلو او عمل د پیغمبر موجود ده د اتو متعلق مولانا تنویر رحمت الله علیه ډیره خبره چا تاسو کو چې جی اته تراویح خمسته د شل رکعات خو الله چې مړکی او ډیر ګران کا اپ شلو څمړ کېږي ظالمانو اوس خټول امامان چې دي که خیالو کوي تیز دي نیمه غنټه یا 35 منټه کې فرض او شل تراویح هر څه لا سه ګړز ورکی ختم 35 منټه نو تو وایا چې ته په 24 غنټو کې خدای له 35 منټم نه ورکه نو ته به د خدای نه بیا د دومره عظیم جنتونو توقعانه او تمناګانې څنګه کې لکه خدای د پاره څه سوچ موږ بل خبره داده چې قیامت کې به د هر عمل مطالبه کیږي بای منځونه راوړي دا راوړي دا اوس قیامت کې مطالبه د شل رکعاتو تراویح شو او تاوړې اتوي نو دولس به کم ځنه پیدا کړي ورشه دولس نور راوړي چې دولس دې نه راوړي تل نه شل ته ودرېګا سبق کوم مطالبه د اتو شو او تاوړې شلوي بیا به څه چلی اتب پاته کې مجرشی دولس به فالتو پاتی شي نور مراتب به خدای تعالی د پاره پیوچت خیال امرا وړې دی اتوي او مطالبه د شلو شو نو بیړي دی غر کا شو وړې دی شل دی مطالبه د اتو شو دولس درته باقی پاتې شو استاد وایي چې کول شل پکار دی او ک دولس پکار یوا دویمه خبره ده چې روزه کې یوزل قرآن اوریدل او ختم دا سنت ده یوزل آفس پس کوشش پکار دے چې ډېر تکلیف او معذور نه وي نو یوزل ختم خامخا په تراوو کې اوریدل پکار عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دغه شپه صحابو کې لټون کولو چې کوم صحابي ته ډېر قرآن یاد دی چا مخ کې شی او مونږ ته تراویح زما عزیزانو تراویح د پیغمبر د فرمان مطابق شل دوی څه وای دا د پیغمبر شل نه دی دا حضرت عمر شل کړي حضرت عمر شل کړي دیکھو وګورئ
د پیغمبر او د حضرت عمر داسې زمانہ وا دا ستاسو ایمان گواره کولی شي چې عمر غوندي ایمان به هغه کارو کی چې کوم پیغمبر نه کړي تاسو کولی شي عمر چې د چا تربیت 24 غنټې د جناب محمد رسول الله په غیږ کې شوه او چا د مرګ په ورځ تور راويستي وا چې کچا ویل چې رسول الله وفات شو په خدای قسم چې اوس به په دې تور سر قلم کم هغه عمر چې پیغمبر په کوم کار نه لیدل هغه کار کولی شي راشي قانون وګورئ اوس چې عمل او قول د صحابي په باب د مالا یو قلو کې محمول وی په سما باندې تاسو خیال را عمل او قول د صحابي او عمل کو او نسبت پیغمبر ته ونکو نو قانون اسلامی دا ده چې د دې نسبت چې پیغمبر ته نه ده کړي دا حمل ده په دې چې د پیغمبر لیدل ځکه چې ایس صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل ده چې صحابه د ځانه کار نشي کولی په دې څه دلیل ده په دې دلیل خود حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما صحابه پشان دستور دي ار یو صحابي پسم چینیاتو تړلو دغه سملار ده خیال امراغه زما صحابه پشان دستور دي ار یو صحابي پسم چینیاتو تړلو دغه سملار په دې دلیل ده بهرحال خبرې ډېرې دي ایو د اشاره خبره پاتې شو اشاره په منځ کې دا سنت ده اگر چې زمونږ په دې ملک یو دور داسې تیر دی چې په دې مانځ کې به ولا ګوتې ماتي چاله کدا ګوته په مانځ کې موج وجه څه وي وجه دا وي چې پیغمبر چې په منځ کې ګوته اوچت کړي و نو هغه شیطان راغلی ورته وی چې خدای یو دې کدو دی نو پیغمبر خو په مانځ کې خبرې کولې نشوي نو په ګوته ورته داسې کړی چې یو دی په دې خبره پوه شو تاسو په ایمان وای مونږ د سورلسمې صدۍ زه د سورلسمې صدۍ پلیت او مردار ملایمه د دنیا روسیا شرمسار ما عمر لوی غندب د خدای په دنیا کې بل نه تاسو ځان ته وګورئ مونږ د سورلسمې صدۍ ګندا او روسیا مسلمانانی مونږ له په زندګۍ کې شیطان مخامخ راغلی چې خدای یو دې کړی تاسو ته چرته راغلی لاس ماس به هم درکړي تاسو ګور مونږ پلیتو له خو شیطان مخامخ نشي راتلی او نه په مانځ کې چې خدای یو دې کړی او رسول الله غوندې هسته ته په مانځ کې شیطان راغی چې خدای یو دې کړی دا اوس د چا عقل وجه ولا داو نه خبر دادا چې پیغمبر په منځ کې اشهد الله اله الا الله دا ذکر وکړي چې یو قول دی او یو عمل دی دا ګوته چې دا عمل دی داس یو چتو او په جبه ویل دا قول دی نو پیغمبر به چې قول په خلاو کو ور سره به ګوته موچته کچې د قول او د عمل منځ کې مطابقت راشي چې زه یوازې په جبه نه ویم چې خدای یو دی زما عملم دا وای چې خدای ما په دې خبره کوم واخر دعوانا ان الحمدلله